د کلیو پراختیا وزارت په مالی لګښت د کلیوالي صنعتونو د پراختیا ملي برنامې لخوا د ننګرهار د کلیو پراختیا او کوچانو چارو ریاست په همکارۍ د کوچانو له 500 کورنیو سره د لمریزې برېښنا د وسایلو مرسته ترسره شوه. موږ نن د 50 فامیلونو ته د کوچیانو د سولر شیشې، بیټرۍ، شیرزنه او داسې نور وسایل چې تقریبا ټول لګښت یې 1.5 میلیون افغانۍ کیږي 50 فامیلونو ته به دا توزیع کیږي. کوچیانو له دغه مرستو خوښي وښوده او له دولت څخه دوی ته د دایمي کاروبار د زمینې د برابرولو غوښتنه وکړه. موږ له دې مرستې نه خوشحاله یو. دولت نه موږ غواړو چې کاروبار زمینه راته جوړه کړي او موږ پرې مصروف شو. او دا د کوچیانو لپاره بسنه نه کوي، داسې دایمي مرستې باید د کوچیانو سره د کلو په ساحو کې چې کوم کوچیان دي باید دایمي ورته داسې د مرستو لړۍ برابر شي. نو موږ ته ډېره مننه کوو دا ورته چې کوچیانو سره پیله ځل و چې دونه کار وسه ته کول دې بعد وکیلانو ته دا خواهش ده چې موږ ته کا باید د نور همکاري موږ سره وشي. د یادونې وړ ده چې په ننګرهار کې د دولت له لوري د لومړي ځل لپاره له کوچیانو سره یو اندازه مرستې ترسره کیږي.